په لومړي ځل د ګران هیواد د افغانستان درملي توکي نندارې ته وړاندې شول. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې د درملو داخلي تولیداتو د ټولنې سره په ګډه همکارۍ د درملو داخلي تولیداتو د پیاوړتیا په موخه په لومړي ځل د درملو 4 ورځنی نندارتون نن سه شنبه د روان 1402 هجري شمسي کال د غبرګول یا جوزا د میاشتې په 23مه نیټه د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیسته. د یاد نندارتون په پایل کې د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزراء د دفتر رئیس ډاکټر عبدالواسع خادم د هیواد د بقا او ځان بساینې لپاره صنعت، تجارت او زراعت مهم وبلل او د یاد نندارتون په جوړولو او د بې کیفیته او تاریخ تیره خوراکي توکو او درملو په مخنیوي کې د خوړو او درملو ملي ادارې هلې ځلې وستایلې او د درملو د تولیدي فابریکو له مسؤلینو څخه یې وغوښتل چې کیفیت ته جدي پاملرنه وکړي. ملي ادارې د محترم ډاکټر صاحب عبدالباري عمر او د نورو همکارانو په زیار او محنت سره د جلسه او د نندارتون دایر شوی دی. د دوی د نه ستړېدونکي خدمت قدرداني کوو. الله پاک دې ټولو ته نور هم د ښه خدمت توفیق ورکړي. که د ملک اقتصاد یو څوک کوي نو وده د تجارت و زراعت و صنعت ته ورکوي. نو چې د بل ملک و دواو ته دومره متوجه یو چې هغه بې کیفیته دوا موږ نه پرېږدو او دا مسؤلیت بولو خپل ځان لپاره، نو دا به هم مسؤلیت بولو چې کم دوا چې موږ دلته په داخل کې د افغانستان هغه تولیدیږي تعداد دې کم وي خو کیفیت دې په اعلی درجه وي. پر همدې مهال د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې لوی رئیس ډاکټر صاحب عبدالباري عمر وایي چې د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل ده چې د درملو داخلي تولیدات نندارې ته وړاندې کیږي. هغه صنعت د یو هیواد د ملا تیر وباله او زیاته یې کړه چې د صنعت په وسیله کولی شو هیواد په ټولو برخو کې ځان بساینې ته ورسوو او یوازې صنعت ده چې هیواد مو د نورو هیوادونو محتاجېدو څخه خلاصولی شي. د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل ده چې د افغانستان کورني درملي تولیدات چې هغه درمل او طبي تجهیزات دي نندارې ته وړاندې کیږي. د دې نظام د استحکام او ثبات لپاره هغه اقتصادي حریت ده. که چېرته موږ صنعت ته مخه کړو او په ټولو برخو کې په ځان باندې حاکم او خودکفا واوسېږو نو بیا به هېڅکله موږ نورو ته محتاج نه اوسېږو او د نورو د سیاسي اجنډا او ښکار به نه وو. دا هغه وخت 100% امکان لري چې موږ خپل صنعت 100% په پښو ودرو. ښاغلي عمر زیاته کړه چې په هیواد کې د سیمې د هیوادونو په کچه د درملو تولیدي فابریکې شتون لري، خو د قاچاقو بیلټۍ د بهرنیو هیوادونو ډمپینګ پالیسي او په داخل د هیواد کې د یو شمېر کسانو له لوري بهرنیو کمپنیو ته د بازار موندنې له امله نشي کولی په آزاد بازار کې سیالي وکړي. هغه د درملو په سوداګرو غږ وکړ چې د درملو د قاچاق څخه لاس واخلي. نن چې موږ له ډېرو لویو ستونزو سره مخ یو او د ما تولیدي کمپنۍ په آزاد بازار کې رقابت نشي کولی، یوازینی علت د درملیزو توکو قاچاق او بیلټي ده چې هغه په غیر اصولي ډول سره افغانستان ته داخلېږي او موږ په دې برخه کې ډېر کوشش کړی چې مخ یې ونیسو او لا هم په دې باندې اخته یو. لله الحمد موږ 80 نه تر 90% په دې باندې کامیابه سوي یو چې د دغې غیر قانوني پروسې مخه ونیسو. 10% به لا هم کوشش وکړو. له موږ سره ټولو مشرانو حمایت ته ټول مشران له موږ سره ولاړ دي. الله دې دوی ته خیر ورکړي او کوشش وکړو چې دغه ناخوالو ته بیا د دغه سټیج له لارې په هغو تاجرانو وروڼو باندې دا غږ کوم چې له قاچاق څخه نور لاس واخلئ. هغه وروڼه چې هغوی قاچاق کوي، هغوی د درملو بیلټۍ کوي، هغوی په غیر اصولي ډول سره په بوجیو کې دغه راوړي درمل راوړي، هغوی د دې کاره د الله لپاره لاس واخلي. په دې ولس د زړه وخوږئ ټکی کېږو.
په ورته وخت کې د اقتصاد وزارت مسلکي معین د یاد نندارتون د درملو داخلي تولیداتو د پیاوړتیا په برخه کې مهمیت کړ او د داخلي تولیداتو د پیاوړتیا په موخه یې د درملو د قاچاقو په مخنیوي ټینګار وکړ. این نمایشگاه خودش میتونه آغاز یک پروسه کلان باشد که در او چشمانداز آینده این موضوع را میتونه روشن‌تر مورد توجه و دقت نظر قرار بده. نیازمند این هستیم که واردات بی‌رویه دوا باید جلوش گرفته شود و بجای از او تولیدات داخلی مورد حمایت قرار بگیرد. د درملو داخلي تولیداتو د ټولنې مسؤلین د یاد نندارتون او د درملو داخلي تولیداتو د پیاوړتیا په برخه کې د خوړو او درملو ملي ادارې هڅې او فعالیتونه ستایي او د درملو داخلي تولیداتو د پیاوړتیا په موخه پر اسلامي امارت غږ کوي چې د قاچاقو او بیلټۍ مخه ونیسي. څه رقم کولی شو چې خپل تولید ته انکشاف ورکړو؟ اولین شی خبرې به صافې سره کوو. اولین شی چې زموږ تولید ته سخته ضربه راکوي هغه قاچاق دی. د هر شي قاچاق یوه لاره لري، خو د ادویې قاچاق مطلقا غیر په ټول جهان کې غیر مجاز دی، مطلق غیر مجاز دی. موږ دغه لپاره د ادارې سره تفاهم په حساب یو قانوني لارې پیدا کړو. معقول تجارت وکولای شو، نه قاچاق. په ورته وخت کې د چارو ادارې د کلتوري او ټولنیزو چارو رئیس او د ریاست الوزرا کفیل د دفتر رئیس د درملو داخلي فابریکو له مسؤلینو څخه وغوښتل چې د درملو او روغتیايي محصولاتو کیفیت ته پام وکړي او له ټولو خلکو او ډاکټرانو څخه یې وغوښتل چې د درملو داخلي تولیداتو څخه استفاده وکړي. د ډاکټر صاحبان چې یو خواهش کوو چې تاسې کوشش وکړئ چې دا کومه دوا لیکئ اول کوشش وکړئ هغه دوا ولیکئ چې هغه په دې ملک کې تولیدېږي. هر هغه څه چې د خارج نه واردېږي هغه باید پاکیفیته وي او ډېره ترجیح باید هغه څه ته ورکړو چې زمونږ په ګران هیواد کې تولیدېږي، زمونږ په ګران هیواد کې هغه بازار ته وړاندې کېږي. دا لومړی ځل ده چې د هیواد په تاریخ کې د درملو داخلي تولیداتو او روغتیايي محصولاتو د پیاوړتیا په موخه 4 ورځنی نندارتون په لار اچول کېږي چې پکې د درملو او روغتیايي محصولاتو 46 تولیدي فابریکو خپل درمل او محصولات نندارې ته وړاندې کړل.